بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه خپلې ښځې ته ښکنځل کوم او کله کله دا زما بې اجازې وځي. یو ورځ مې دا خبره هم ورته وکړه، لکه زما بې اجازې ووتلې پر ما طلاق یې. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې 3 خبرې کول غواړم. لومړی دا چې ښکنځل کول و خپلې مېرمنې ته وي او که نورو ته وي، هر چاته چې وي دا حرام کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. وای مؤمن مسلمان طعن ویونکی، لعن ویونکی، بدی خبرې کوونکی، ښکنځل کوونکی نه وي. مشهور حدیث دی. نور روایات هم د ښکنځلو په اړه راغلي دي. دوهمه خبره دا چې ښځه د خاوند بې اجازې وځي، دې ښځې ته ناشزه ویل کېږي. الهي مسؤلیت یې هر څومره دی د آخرت ته، خو د دنیا په قوانینو کې یو حکم دا هم ورباندې نافذیږي چې دغه ښځه چې ده د دې ښځې د نفقې او د جامې حق پر خاوند نشته چې دا د کوره څخه وځي او غیر شرعي او د خاوند بې اجازې ځي، نه دی جایز. درېیمه خبره دا چې تا دا خبره کړې ده چې که زما د کوره ووتلې، زما به اجازې د کوره ووتلې، ته طلاق یې، نو په دې خبره باندې که دا ښځه رښتیا ووتل، طلاق رامنځته کېږي، خو رجعي طلاق دی. بیرته په رجوع باندې دا ښځه ستا په نکاح کې داخلیږي، خو یو چانس د طلاق یې ولاړی. حاصل دا چې ستا ښکنځل کول ورته حرام دي، د دې وتل ستا بې اجازې دې ته حرام دي. او که چیرې تا دغسې جمله ورته ویلي او دا وتلې ښځه دې طلاقه ده. دا د ناشزې مسله را نقل کړې د بحر په 4 جلد صفحه 195 کې، او د طلاق مسله را نقل کړې د العنایه کتاب الطلاق کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.